د دې علماء سره د نیکانو خلکو سره حسد هم وي خو الله جل شانه د دیندار خلکو او د الله والا خلکو الله حفاظت کوي او زکه کوي تاسو اکثر دعاګانو کې د علماء په دعاګانو کې به شریک شوي چې کله عالم دعا کوي نو هغه کې څه وي یا الله د حسد کوونکو د حسد نه مو ساتي د امام ابو حنیفه رحمت الله علیه په دور کې هغه علم الله پاک یو لوی عزت او لوی مقام ورکړو یو لوی فهم او یو لوی علم الله ورکړو نو داغه محاسدینو حسد کوونکی او کله چې د حسد کوونکی په نور سبا د وسو نه رسی نو د هغه د عزت اغشتو او داغه د بی عزت کولو په سوچ کې پروزي څنګه چې منافقانو ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی الله عنها باندې الزام لګولو الله رب العزت صفیو کړه څنګه چې په مختلفو نیکانو خلکو باندې داغوی د عزت او داغوی د حیا چې کم دی هغوی باندې حمله شوې ده امام ابو حنیفه رحمت الله علیه توم الله پاک یو عزت ورکړو نو حاسدان لګی شو او یو کونډه ښځه وه خو ځوانه نوجوانه وه نو هغې په دې باندې امادک دا ښځې دوکه کېږي ډېر زر وی مونږ به تاله ډېرې زیاتې پیسې درکو او ته امام ابو حنیفه رحمت الله علیه پس چل باندې د باندې تهمت ولګوه د باندې الزام ولګوه ښځه پیسو اماده کړه اوس امام ابو حنیفه رحمت الله علیه مانځلی دی خو امام صاحب له الله پاک کم فهم کم علم الله ورکړی دی نو دې درې زنانه په کور باندې تیریږي مانځل ځي مانځل لاړه واپسې کې چې دې کله کور ته ځي امام ابو حنیفه رحمت الله علیه نو دا ښځه د کور په مخ کې ودرېده او امام صاحب ته وایي اوس خاوند یې نشته کونډه ده خو پیغله کونډه شوې ده خاوند یې وفات شوې ده ځوانه ده نو دا اوس د کور مخې ته ولاړه ده ده ته وایي پرده کې بورکې اچولې ده سلام یې واچولو ورته امام صاحب زما خاون بیمار دی او داغه زلکدن شروع کېدو والا دی او څه وصیت کول غواړي خو زه د هغه په الفاظو نه پوهېږم د هغه په خبرو زه نه پوهېږم نو د خدای دپاره ته راشه او زما د دې خاوند دې خبرو ته غوږ کېږده چې دا څه وایي اوس دا حاسدین د مخکې راغلي دي او د دې زنانه په کور کې پټ ناست دي نو امام ابو حنیفه رحمت الله علیه ورغی کوسی او کس راشي استاد یا بیمار دی یا سکو سم مسئله ده نو علماء ته اکثر خلک خپل مسائل بیانوي نو امام ابو حنیفه رحمت چې څنګه دننه شو دې زنانه ور بند کړه چې ور یې بند کړه دقلته دا حاسدین راووتل امام صاحب په دې شپه باندې ته د یو پیغلې زنانه د یو نوجوان زنانه په کور کې څه کې دا خو ته چې کوم دی د دې سره د بدعملۍ او د بدکردارۍ په اراده باندې راغلی دا حاسدان لګي شو دا زنانه خپې لاسونه وله وتړل امام ابو حنیفه رحمت الله علیه لاسونه وتړل او تاڼه کې پې راپورټ دا دواړه مونږه امام ابو حنیفه رحمت الله علیه د فلانکې زنانه چې کوم دی په کور کې مونږه نیولي دي چې تاڼې ته بول د تاڼېدار اډوره کوې دی دا دواړه اوالات کې بند کړه او سار به زه د دوی سره به زه سار خبرې کوم اوالات کې بند نو چې اوالات کې بند شو نو دا وی دا ښځه او امام ابو حنیفه رحمت الله علیه په یو کمره کې په یو توره تیاره کوټه کې دا دواړه گیر کې امتحان دی اشد البلاء الانبیاء ثم الامثل فالامثل حضور علیہ السلام فرمایي د ټول نه سخت امتحانات دا په پیغمبرانو راغلي او د پیغمبرانو نه وروسته چې څومره یو انسان دیندار وي الله عزت ورکړي هغومره په هغه باندې امتحانات راځي امتحان راغی د امام ابو حنیفه رحمت الله علیه دا زنانه او دا امام ابو حنیفه سے په یو کمره کې نو د امام صاحب اودس چاره دامو بس هغه د مانځه نیت وتړ 2 رکعات یې وکړو 4 رکعات یې وکړو 6 رکعات یې وکړو 8 رکعات یې وکړو لګیا دی مونځونه کوي الله امام ابو حنیفه سے په مانځه شروع چې هغه مونځونه کوي دا زنانه لړکې وي چې فوي څومره غټه غلطي مې وکړه په یو داسې نیک انسان په یو داسې متقي او د یو مذهب په امام باندې ما چې کم دی ورته وي امام صاحب د مانځه سلام واړوي امام صاحب د الله په خاطر باندې ما معاف کا زه دې ظالمانو دوکه کړی وم او مالې د انعام راکولو د پیسو راکولو دپاره زه لالچ اخیستی وم ما په تاسو باندې الزام لګولی دی امام صاحب ورته وایي داسې وکړه چې اوس یو چل درته ښیم نو چل به دی چې هغې سره به زه ته دواړه د دې مصیبت نه بچ شو اوس سهار که عدالت ته وغوښتو نو زه به څه ویم ته به څه وې یو چل درته ښیم وایي څه وی دا چې کوم څوکیدار دی په دې حوالات باندې ده ته منت جاري وکړه چې څومره منت د نه کېږي دې ته وکړه او ورته وایي چې دې کسانو زه اچانک ونیولم
زما په کور کې ډیر یو ضروری کار دی نو ما سره 2 کسان دي کو 3 کسان دي ما سره زمون کور په اعلان شي ز خپل کارو کوم واپس به د کسانو سره راشم او چې کله ته مینت ساریو کې ته اجازه ملو شي نو بیا ما ته وایا هغه لاړ دا چې کم څوکیدار او کم ګیټ باندې دا حوالات په ګیټ باندې کم کسنا سواغت وي اورورا زما دا فریاد او د الله د پاره زما د فریاد وره دې کسانو ځا چانک نیولیو ما زما کور کې ډیر یو ضروری کار دی ما سره یو کس دي 2 کس دي نو ما کور پورې سره بوزه واپس به سره راځم ما کور پورې بوزه هغه ورته زه ټیک یو کس بس الله شي او تلاړ اجازه ملو شو امام سے ورته چې کله دین روان شي نو ډایرک پلاړ شي مونږ کرا زمون کور ته پلاړ او دا خپل برکت چې کوم دا به زما بي لور کې او ورته چې امام ابو حنیفه رحمت الله علیه په حوالات کې دي او ته حوالات ته ورشه اوس سوګیدار ته پته دی کور دی یا نه دی هغه لاړ امام ابو حنیفه رحمت الله علیه کا چې ورله کور ته وي کور ورته وي دا کار او امام سے په حوالات کې دي دا بورکا زما بورکا والا او لاړ شه حوالات ای خاون می حوالات کې بورکا را بسر کړه وراله اخو لاړ خپل کور ته اخذ خپل کور ته رااله چې کم کس سره زنانه سره کسان تلی بس هغه ور سره زنانه واپس رااله خپل بیبي امام ابو حنیفه رحمت الله علیه ته حوالات تراله بس هغه څوکیدار زنانه کور ته لاړو چې کم دی امام ابو حنیفه سي خپل بیبي تار چې عدالت ولګیدا تانیدار راغی کرسی باندې کې نه سوی راولې هغه دواړه مجرمان اخذ او سړی راولې امام ابو حنیفه رحمت الله علیه خپل بیبي چې کوم دی پیش کړ دواړه وی امام صاحب دومره لوی سړی دومره لوی بزرګي او د پردیس زنانه سره په پردي کور کې چې کم دی وی پردیس زنانه خو نه ما خپل بیبي ده وی نه دا کیدی نشي وی ورشه زما سخر راوغواړي او زما خزه به زما سخر ګوري سخره ول راوغوخته چې بورکه ول درکې دا خو زما بچی ده او په فلان کې تاریخ باندې او په فلان کې مجمع کې دان لوی دنیا کې ما د امام ابو حنیفه رحمت الله علیه او د خپل بچی نکاح تړلې دا خو زما لور ده او دا زما زوم دی الله جل شانه د حاسدانو هغه حسد چې کم دی هغه ختم کړ